سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دا د پروازونو باره کې خورا زیاتې پوښتنې کړې کېږي، که څه هم زیاتې ورځې نه دي شوي چې ما ویډیو پرې جوړه کړې ده. ما ته خوند هم نه راکوي چې یو موضوع باندې یوه نه بله ویډیو جوړه کړمه، خو ده چې ستاسو پوښتنې زیاتېږي او دا پوسټ چې کوم سکرین باندې درته ښکاري، تېره ورځ ما ته زیاتو ملګرو رالیږلی و. دوی ویلي وو چې افغانستان څخه پروازونه خلاص شول. نو زه غواړم چې نننۍ ویډیو کې هم د پوسټ او پروازونو باره کې وضاحت درکړمه چې د افغانستان نه نړیوال ملکي پروازونه څنګه شول. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، دا هر څه نه مخکې به د دې پوسټ په اړه وضاحت درکړم، کوم چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون خپل رسمي فیسبوک پاڼې څخه 13 ورځ خپور کړی و. دلته دوی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي د کابل هوایي ډګر د هر ډول الوتنو لپاره چمتو دی. ټول شرکتونه او هیوادونه د کابل ته خپلې الوتنې پیل کړي. نو د دې پوسټ مطلب دا نشو چې افغانستان څخه پروازونه شروع شوي دي، ولې ما ته تېرې ورځ راهیسې دغه پوسټ زیاتو ملګرو لیږلی دی. دوی وایي چې د افغانستان څخه پروازونه شروع شوي دي، داسې هیڅ هم نشته، بلکې دا د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د هوایي شرکتونو او هیوادونو څخه هیله څرګنده کړې ده چې دوی د خپل پروازونه د افغانستان څخه بیا پیل کړي او دوی ته یې هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نو دغه پوسټ صرف همدې باره کې و. که کوم ملګرو دا سوچ کړی چې د افغانستان نه پروازونه شروع شوي دي، نو دا سوچ غلط دی. یو خو ستاسو څخه مې هم هیله دا ده چې هر یو پوسټ یې هغه په دقت سره ګورئ، داسې نه چې پوسټ د یو شي باره کې او تاسو ترې بل مطلب اخلئ. اوس به نړیوالو ملکي پروازونو باره کې درته ووایم. دوستانو، د نن هم ما ځینې هوایي شرکتونو والا سره تماس نیولی و. دوی ته تر اوسه پورې د افغانستان څخه ملکي نړیوال پروازونو شروع کولو باره کې هیڅ کم نوي معلومات نه دي راغلي. نو دا چې کله شروع کېږي دغه برخه کې د افغانستان اوسني حکومت هڅې روانې دي، نو چې د دوی دا هڅې به کله نتیجه ورکوي د دې هیڅ پته نه لګي. تر اوسه پورې یو صرف کامیار هوایي شرکت دی چې په هفته کې 3 پروازونه کوي، هغه هم اسلام آباد ته. هغو کسانو ته اجازه ورکوي څوک چې د پاکستان ویزې ولري، نور چاته اجازه نه ورکوي. بلخوا هغه افغانان چې په متحده عربي اماراتو کې دي او دوی غواړي چې خپل وطن ته لاړ شي، هغې باره کې اریانا هوایي شرکت یو طرز العمل باندې کار کوي چې هغه کسان چې اوس مهال غواړي خپل وطن ته لاړ شي، د دوی نمونه یې راټول کړي دي، هغې څخه یې لیستونه جوړ کړي دي او لیږلي خپل مرکزي دفتر ته. نو دا چې مرکزي دفتر یې دوی لپاره دغه پرواز کله تیاروي، د کم ځای نه به شروع کېږي، مقصد دوبۍ، شارجه یا رسول خیمه، کم ځای نه به دوی لپاره دغه سلاټ ورکول کېږي او کومه ورځ به دا پرواز کېږي، د دې باره کې هیڅ معلومات نشته. د هغې تر څنګ د ټیکټ قیمت په باره کې هم څه نه دي ویل شوي چې د ټیکټ قیمت به یې څه وي. خیر، که کوم نوي اپډیټ راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به پوه خبره وم. نور کوم ملګري چې د پروازونو خلاصولو په اړه بار بار پوښتنه کوي، نو د دوی واړو څخه مې هیله دا ده که کوم نوي معلومات راتلل هغه زه تاسو ته ضرور خپروم. دا چې کوم نوي معلومات زما پیج څخه نه دي خپاره شوي، نو دا په دې معنی دي چې پروازونو باره کې کوم پرمختګ نه دی شوی. که لږ پرمختګ هم وشي هغه زه تاسو سره شریکوم. نو ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.